دوستانو سلامونه او نیکې هیلې کوڅکیو ته د عمر مطابق مخکې ما فرمول ذکر کړی و، دې ته باید شیدې ورکړل شي. دا کولی شي تاسو په ګروپي ډول باندې ورکړئ او زمانه چې کله شیدې ورکوئ باید دیو ته داسې دانه یا ګرانولیز یا ګرانول په شکل باندې تاسو ورکړئ تر څو دا دې وخوري. او دې د خطر چې په یاد یې وساتئ، کولی شي چې دغسې د یو سپینې تختې باندې د دیو شمارې ولیکئ داسې او لاندې د شیدو مقدار ولیکئ تر څو تاسو ته معلومات وي. نو دا د یو ښه فارم نمونه ده. دې ته اوس دومره شیدې یې مونږ اچولي چې دوی دا د نورې بس کړی دی. خوسکیان د خپلې اندازې نه زیاتې شیدې نیسي عموما، هغومره شیدې ورکړي چې دوی د څښلو اړتیا لري. ځینې دوستان او ملګري یا مالداران لږې شیدې ورکوي چې هغه د هغوی په صحت باندې منفي تاثیر کوي.